الرحمن الرحیم. ملګرو سلامونه، نیکی هیلې او احترامات. د رامداد په فرمایش باندې یو غزل ریکارډ کوو، هیله ده چې ستاسو به خوښ شي. مطلع څه په دې ډول ده چې د ګلو کر پکې پکارو، د ګلو کر پکې پکارو، د ازغو خو نه وه، د رڼا لاره و ملګرو د تیارو خو نه وه. د هغه زړه کې د نفرت بوټی زرغون وګیني، د هغه زړه کې د نفرت بوټی زرغون وګیني. مینه همداسې و قسم دی په پیسو خو نه وه. منم چې مخکې به هم څه ناڅه قتلونه کېده، منم چې مخکې به هم څه ناڅه قتلونه کېده، خو د انسان وینه په بیه د اوبو خو نه وه. او ښه دې ونه کړه چې د ټول علم خبر کو په ما، ښه دې ونه کړه چې د ټول علم خبر کو په ما. زما او ستا وه دا خبره د جرګو خو نه وه. مننه و حق یې د پلار مال کې غوښته له کور دې وشړله، حق یې د پلار مال کې غوښته له کور دې وشړله. خور سره دا سلوک ظالمه څه پښتو خو نه وه. زبردست دا بیا ویه. حق یې د پلار مال کې غوښته له کور دې وشړله، خور سره دا سلوک ظالمه څه پښتو خو نه وه. او تنده د مینې مې چې ماته نه شوه داسې وچې، تنده د مینې مې چې ماته نه شوه داسې وچې، لږې شېبې له ورغلې څه په شپو خو نه وه. مننه و د غزل مقطع ده چې ستا د هجران په اور کې داسې سوځېده حیرانه، ستا د هجران په اور کې داسې سوځېده حیرانه، هغه په مړو کې حساب وه په ژوندو خو نه وه. ډېره مننه.